Bihar Film presents Patamala Aula. In a dark underworld ruled by fear, a truce has protected their way of life until a lone assassin started a war. Now, जहान पे जनू बस यो वफाओ बल जानन पे जनू मयन पमीना पल फितरत ली बनी कड़ियो मुखो मोहब्बत ली बनी कड़ियो मुखो मोहब्बत ली बनी कड़ियो Producer Naeem Fakiri, Cameraman Salman Joppa. شي او غالبا بدي سلكو من الرانكي وخبل بيا بعدك مين خلادا مين رلادا مين دا جونيو كولي دادا مينا چناوي دا جون بساوي خوالا میرا شا چه مينا دکرم خوالا میرا شا چه مينا دکرم Editing Tahir Zain, Dance Masters Govinda. Janan wayam, hapaiman wayam, hey. Sat janan wayam, hapaiman wayam, baghair lata kami khwah kare bal halakwi. Allah jan jan, Muslimanai ke bani shakwi. Jan jan, Muslimanai ke bani shakwi. Writer C.R. Ahmad. Promo Asad Zada. Program Coordinator Sardar Saeed. Directed by Javed Sultan Mahmood. Patamala Aula.
سپږمې لورې یو جام اوبه راکړه بچې. ښه مورې. مورې زم مکتب ته طارق زما انتظار کوي. څه بچې الله دې مل شه. مور لیلا مې چې سبق پوره کړي نو موږ مالداره شو. لورې کمال به په دی الله زموږ سبب ضرور جوړوي. زما په دې تندي کې هېڅ ګټه نشته. مور دې په قسمت کې شته او کنه خو زما پیسې راوباسه. اوس راسره نشته په پیسو نه منکر نه یم. سبا به یې درکړم. کمال پیسې د کمال په میدان یې زما پیسې راکړه. راته راکړه ما راته راوباسه زما پیسې. وځئ دلته ما تراجه مه جوړوئ. زما پیسې راوباسه. لاس ما چوه زما پیسې راکړه. نشته راسره ولې نشته. صبر صبر والك صبر صبر څه خبره ده صبر زمانه څه خبره ده قمار کې رانه پیسې ګټلي اوس راسره نشته. اوس رانه په زور غواړي. څومره پیسې دي 500. منشي صاحب ته 500 روپۍ ورکړه. ګوره بچو د دشمن مقابله په میدان کې کوه. منشي صاحب ته 500 روپۍ ورکړه. ګوره بچو بس ستا د جواري د میدان حریف دی. مال ته باید ورته ماته ورکړې. دا پیسې زما شوې. هو دا زما په تا باندې قرض شو. منشي راځه چې ځو. دې من عشق او عشق. السلام علیکم. وعلیکم سلام منشي. همداسې خوشحاله اوسئ لکه څنګه چې نن زه یم. شیرولاله د خوشحالۍ وجه د خوشحالۍ وجه مې دا دی چې نن زما د دښمن د کور بنیاد زما لاس ته راغلی. څوک د شیرولاله؟ هغه کمال دی کمال. هغې سره څه دښمني ده؟ منشي دې سره خو زما ډېر زوړ حساب پاتې دی. هغه دا چې د کمال د پلار د لاسه زما پلار بندي شو او مال ته خپل ژوند د لاسه ورکړ. د کمال پلار خو مړ شو. زما په سینه کې د انتقام اور لمبم داسې بله پاتې شوه. اوس زه غواړم چې د کمال په واسطه د کمال ټول کورنۍ له منځه ویسم.
Wag may lure. Tama gina lagu berawala. हम उड़ जा रहे मूरी मूरी मांगे निश्ता Muni mangi sisho. हाँ मूरी मांगे निश्ता Mangi ho. दरवाजे खवा की प्रोतो. ये मां खाले. उड़रिया न बोइया. गुलाम किने लोगों किने शिरू लाला मासा 500 रुपये बेलेले چا سره چخواره منشي صاحب ورکړه ته 500 نورې ته پورا نکړې نو بیا به د کور نه راوړې لوبه کوه لوبه نور پیسو ته ضرورت شو نو منشي دې په خدمت کې دی دلار څه اوس لوبه وکړه काका सगळे तो कोर के रही पे रागले मां काका मूल कपूर वाले पकड़े बस आ रहे थे Kachi wata waya. Isa bala bedo. काका मम्मी सवाल करे इधर किया सबा तब जरूर किराए रखा हुए हां लुरे जर्मनी तो कर बदला रशे अदा गंटुले पैसे बचरोडे बोले तो सबा करे वरको हम उड़े कमाल बच्चे तो काका तो हम मयूबी मां तब दे वेले ओडवा मां कुर्ता दर ओडे खदे बच्चे से वस राले वस दावड़ से मन कोरतो वेसा कार दे वशु बच्चे से दिवे मां वे चित्र ते कुल बारा दावा
سپوږمۍ لورې دا خو 600 روپۍ دي او 400 پکې کمې دي یو نو داسې کار وکړو چې ماښام ته به د ریاض ماما نه دی قرض کړو مورې دا کرایه پوره شي و لورې خدای مهربانه دی مړه کول لاله مې اوس به راشي بچې هغه دی راغی سلام علیکم مورې ځه شم بچې څنګه یې وږمې مورې ریشي بچي ډېر وړاندې ستا خو کوم یم کنه مورې زه ډېر وږی یم قربان روټۍ ډېره اوس دلته زه روټۍ تیاروم ته به روټۍ وخورې که نه او سیده به کورس ته ځې ټیک ده مورې خیر مورې نو ته راته تیاره دي زه لا وړه یم چې کله وټه شي دا تیاره کړم हमारा बच्चा हमारा बच्चा اسمه وړه سره کاکا مو ورخطا کېږي ته رانه رک شي وړه مې دلته په دوکان کې ایښي زه جزو راوړو ته کېنه زه یې درته راوړم دا زما د ملګري بایسکل والا او په دې راوړه لږ زر راشه بېغمه شه جانا خور ژوندی اوسئ ستا زوی ته مې وړه ورکړه چې زمونږ کره اوسه هغه رانه ورک شو چې مې ولیده ما ته ویل وړه مې په دوکان کې ایښي دي ما ته بایسکل ورکړ چې په دې وړه راوړه وړو د بایسکل سر وخوړه رورا زه به دې پوښتنه وکړم ته بېغمه شه ګوره زه غریب او معیوب سړی یم رور جانا دا ستا حق دی او ستا د حق به زه ضرور پوښتنه کوم زه لاړم د خدای په امان په مخامخه یا الله دا زه څه اورم سر مې په تمه شو مورې سلام علیکم مورې بیا څه خبره ده داسې بد بد راته ګورې ووایه د ریاض ماما وړو سایکل دې څه کړ مورې دا کوم وړو سایکل یاد دی نور خبرې پرېږده ووایه چې څه دې کړه مورې قسم ده زه داسې نه خبر نه یم زه درته غل ښکارم غل راته نه ښکاري خو غلا دې کړې ده دوکه دې ورکړې ده نور دې هېڅ خبرې مې نه اورم خو په دې ساعت باندې به سایکل وړو واپس کېږه ده او مورې ته دا ګټ خبره منې او زما نه منې ورشه جینه وګوره چې څوک دی هو کرایه راوړه پوره سړی کرایه ووایم اسنادات دې مې غوټه کړي دي ورشه ورکوله ته به کله سړی کېږي او که د پردیو پیغلونه خلاصېږه مورځې کې به پیسې نشته ووایه پیسې دې څه کړې ووایه د څه پیسې مورې چپ شه
خیر د خورې کرایه به بله ورځ راکړي. حواله شیرو لاړه دا ستا څه زړه دا کماله لاړ زما له خوا نه دا پیسې تا ته بخشش شوې. لاړ شه په دې پیسو لوبه وکړه لوبه. شیرو لالا کمال غل دی جوارګر دی خو خیرات خور نه دی. زه دومره نورې پیسې لرم چې پې لوبه وکړم. قربان دې وړوکي ځانه د لوی وصول نشم ورځه پې وردانګه پې منشي ودې کته چې کمال د کمال نه ډک دی. قربان ستا د سیاست نشم د مار بچې په نستوړي کې ساتي. د شیرو د فکر رسېدو دپاره 50 کاله وخت په کار دی. کمال مې په داسې مرض اخته کړی خپل ځان څه خپل کورنۍ به هم د ځان سره تباه کړي. بس دی یارانو لوبه بس دی. پیسې دې ګټلي لوبه به کوې. نیکو څه زور هم دی را سره. لوبه به ستا پلار هم کوي. څه تا زما په نه واچو.
زه راځم مور السلام علیکم بچې د ته وجه په ما سلام نه اچوي لالا مور درنه خفه ده میندې خفه کېږي خو زامن یې رضا کوي نن زه خپل مور په خپله رضا کوم ډېره چالاکي پرېږده ورشه ډوډۍ وخوره ستړی نه شې بچې خیر اوسې مورې اوس ستاسو کور ته یو قاتل راغی څه قاتل او زما کور ته او مورې ستاسو کور ته زویه زموږ کور ته خو قاتل نه دی راغلی او که قتل غواړې نو راسه وګوره ستا په خبره زما یقین دی زه لاړم مورې دی خوا راشه د چا کور دی وران کړی مورې تاسو څه وایې د چا پیغلو ته پاتې و مورې زما خبره واوره که نه زما لاسونو ته وګوره چې څنګه پولی شوې ما خو وې چې ته به یو تعلیم یافته انسان جوړ شې خو ته غل جوارګر او اوس پکې قاتل جوړ شوې قاتل خورې ته دا مور پوهېږه که نه لالا زموږ د خوبونو تعبیر غلط و موږ ډېرې شپې د نوي سهار په انتظار تېرې کړې موږ خو وې چې ته به یو تعلیم یافته انسان جوړ شي او زموږ مور به دې مشین نه خلاصه شي عجیبه خبره ده خپله وایې زما نه اورې زه ورته وې چې وځه زما د کور نه وځه زما د کور نه وځه لالا ته اوس دلته نه لاړ شه مور غوسه ده لاړ شه دلته نه زما لاره پرېږدې کنې بیا به ډېر خفه یې ستا د لاسه که موږ خفه شو همدغه د موږ خوشحالي ده که ته مونږ خوشحاله کې نو ټول عمر به خوشحاله ګرځې لکه چې مونږ ګرځو مغزه مې درته خرابېږي ګورې که ستا مغزه خرابېږي نو زمونږ مغزه به جوړېږي د ملا بچیا مونږ ته نصیحت کې هسې نه چې د شیطان نه مخکې منډې وی دا انتقام به درنه ضرور عالم مالکانو راځئ ورځئ ورځئ اوس هم کومه توره وکړه چې لا بیا به وکړئ
تاسو ډېره ډېره مهربانه. دې کې د مهربانۍ څه خبره ده چې څوک چې خپل عزت لري هغه د بل د عزت خیال هم کوي. زه ستا په غیرت فخر کوم. اصلي زما نوم مراد دی. ستاسو؟ زما نوم وږمه ده. जानान वायम खपैमान वायम है सत जानान वायम खपैमान वायम बगैर लता कमी ख्वाह करे बल हालत में अल्लाह जान जान मुसलमान के बम शकवी जान जान मुसलमान के बम शकवी सत जानान वायम खपैमान वायम बगैर लता कमी ख्वाह करे बल हालत में अल्लाह जान जान मुसलमान के बम शकवी जान जान मुसलमान के बम शकवी जानान वायम खपैमान वायम बगैर लता कमी ख्वाह करे बल हालत में अल्लाह जान जान मुसलमान के बम शकवी जान जान मुसलमान के बम शकवी
کماله خیر خو دی څنګه پریشان یې شیرو لالا پولیس تر کوره پورې راپسې و خو را باندې پوه نه شو څوک چې غواړي زما عقل ته ځان ورسوي هغه باید 50 کاله زما شاګردي وکړي قربان دې سیاست نشم شیرو لالا شیرو کمال ډېر په مصیبت کې دی کماله ما د قانون هغه کتاب په بیه واخیسته په کوم کې چې د صبور د مرګ داستان لیکلی و او هغه خولې چې د صبور د بېګناهۍ چغې وهلې ما د دولت په خټو بندې کړې زار دې د سیاست نشم شیرو لالا شیرو لالا بیا خو کمال سپین باز شو سپین باز تاسو کښېنئ زه راځم منشي دا حقیقت یو کمال او بل تا ته معلوم دی کچي وای پر امیر صاحب څنګه د لارې غلطه کړې خیریت خو دی شیرو خپله قبله دې صحیح کا زما د پلار او د نیکه د وخت نه قبله په همدې طرف وه او اوسي به ستا پلار او نیکه په غلطه لاره روانو ته خپل کردار صحیح کا امیر صاحب د مطلب خبره کوه ځکه چې شیرو د مطلب په خبره ډېر ښه پوهېږي وایه قیمت دی چې زه یې درته ادا کړم د خپل ضمیر په عدالت کې ولاړ تا غوندې انسان ته یو چلنج یم چلنج امیر صاحب ته زما په خلاف هېڅ هم نشي کولی ځکه چې تا سره هېڅ ثبوت نشته او که زه وغواړم ستا په خلاف هر څه کولی شم هر څه ته زما په خلاف هېڅ هم نشي کولی پاتې شو د ثبوت خبره کله چې ثبوت زما لاس ته راغی نو د وارخطایۍ د لاسه لاره به درنه ورکه شي لاره ودرېږه ضابط صاحب ستاسو په قانون کې د یو قاتل دپاره څه سزا ده د یو قاتل دپاره سزا عمر قید یا اعدام شیرو لالا ته فکر مه کوه زه به هېڅکله تا داسې یو ظالم انسان ته ونه سپارم ته څه غواړې یو قتل د پاسه بل قتل زه به د قانون هغه ګوتې ماتې کړم کومې ګوتې چې ستا طرف ته نیول کېږي د میږي اجل چې راشي هغه وزرې پیدا کړي وزرې وایي چې کله اوبه د ورخه واوړي نو په پولو خیزونه وهي خیزونه داسې وزرو پرې کولو چل شیرو ته ډېر ښه راځي زه دننه راتلی شم کښېنه حکم کوه بیبي زه یو رپورټ لیکم په چا باندې یو پولیس افسر طارق باندې څه یاسمین ته ولې زما رپورټ ناممکنه دی ټول ستایم ته دروغ وې ټول سړي د دروغو دعوې کوي تا کله زما نه تپوس کړی چې زما په زړه کې څه دي ما ته معلومه ده چې ستا زړه خالي نه دی زما مینه پکې ده اوه په خبرو کې د پولیس والو نه ګټه ګرانه ده ښه یو خبرې له راغلم بانه به راته نه کې وایه ستا حکم سر سترګو که لږ ټیم دې راکو ستا به ډېر احساني پم یاسمین ته په خدای اعتبار وکړه چې امر صاحب یې امر کړی چې هغه کار وکړو نو بس بس زه ځم چې کله اوزګار شوې ټلیفون به وکړې د خدای په امان موري هغه لالا دا غلوبرنونه ته واخله خدای پاک دې تا په خپل کور کې د زما د اوبو نه دا غټ پوچ کشي زه مورې زه ستا د اوبو بوج شوم او نورې دا الهي دستور دی
چې لور پیغله شي نو د اوږو بوج شي پلار دې رشته دی او زما دا زاړه هډوکي ستا دا بوج نشي چوتولی مورې کوم درون بار دی چې ته یې وړی نه شې لالا زموږ مور کمزوره شوې ده ځکه په غوسه ده ښه پیغلې زما مور ته رسېدی نه شي څنګه مورې ټول ژوند په دې خبرو کې تېر کو حقیقت ته غاړه کېده د چم ګاونډ ته وګوره د پیغلې خور ته دې وګوره ځان ته وګوره او بیا خپل ځان د ضمیر په تنه کې وتله چې ستا ضمیر څه فیصله کوي مورې په دې موټو کې ډېر طاقت دی هغه د خپل خور حفاظت کولی شي بیا پاتې شي نورې خبرې ټول افسانې دي لالا مور رښتیا وایي ستا لالا به هغه ورځ ډېر وجاړي چې د ژوند زنځیر یې دس دس شي راټولول به غواړي نه به راټولېږي او بیا به د ژوند افسانې حقیقت شي مورې ډېر ښه ستا افسانې تا دې خدای پوه کړي ای زما ته ډوډۍ تیار کا ورځه ورځه دا ګېډه دې مړه کړه شاباش اوس هم د عزت ژوند شروع با عزته ژوند به هله تېروئ چې کله هم پردی تور سرې په دې لاره تېرېږي چې تاسو خپل سرونه هم دقسې ټیټ کړئ اوس چې مونږ ښه خلک جوړ شوي یو اوس مونږ نه پرېږدي وایي چې چېرته ډب نه وي هلته ادب نه وي که هغه ورځ مې در سره هغه سلوک نه وی کړی نو نن به م راته لکۍ نه خوځوله خوله به م راچوله ولې چې تاسو ټول د ډب مسلمانان مونږ په هغه ورځ پوه نه شولو د شیطان هم منلی و شیطان هغه خلک د ګړنګونو نه غورځوي کوم چې شیطان سره دښمني کوي داسې خو د شیطان رشته داران یې نو خبردار چې د نن نه پس داسې کارونه کوي هلکه ډېرې خراب نه کو د خرابه به څه خراب شي ځکه ما ته ټلیفون وکړم چې لوبه ورسره وکړو هلو ښه ته زه راځم ورشه بچې دې ځوان مر پسې دروازه بند کړه بسم الله نشي کوم جان
ډاکټر صاحب ته دا وګوره زما څه مرض دی هو هو تا ته خو ډېر خطرناک مرض لګېدلی څه خطرناک مرض دی د محبت جراثیمو د عشق د رګونو په ذریعه ستا په زړه یې حمله کړې ده نو د دې مرض علاج څه دی د دې مرض علاج دا رنگین موسم مست هواګانې او د محبت نغمې یاسمین ته رښتیا وایي نو بیا راځه چې ځو
یم داستا د ښایستونو په لمبو سوې ګوګل یم وږمې وږمې سوی مورې دی خوا راشه هغه خو نشته څه نشته مورې هغه نوی کالي دی چېرته ایښي دي مورې هغه په بکس کې ایښي و کبي کوڅې د چوکیدار چې غلی باراني غل ته ضرورت نشته مورې خو لالا مې په هغه کالو څه کوي په یو دو کې مې بیلې که نه ته معمولی زخمی اوس په ټیک شي او نه زه مړ یم ته پوهېږې د مړې قیمت څونه دی فکس 2 لکه ته دومره زخمی نه یې زه ته هسپتال ته وړم ستا نوم څه دی زما نوم کمال دی ښه پلاره او جی ټیک ده زه راځم ښه پلاره ښه اوکې څه وشو ته صبر وکړه زه ډاکټر راولم ټیک شوه کمال صاحب ته بې فکره شه ته به ټیک شي ما ډاکټر صاحب ته ووې هغه به اوس راشي ټیک ده ته څومره ښه جینۍ یې څونه زما خیال ساتې کله کله داسې حادثه وشي چا سره څه وشي او چا سره څه چا سره غمونه شي او د چا نه دوست جدا شي ولې تا له څوک جدا شوي دي خدای دې نه کړي ما ته خو ستا غونته کې دوست او ښه ملګری میلاو شو رښتیا وایې بلکل رښتیا
जिंदगी तेरा हम स्ताना बगैर जुन व अज़गो तेरा हम ख्वाला मेरा शा चे मीना दक्रम ख्वाला मेरा शा चे मीना दक्रम ताबदमीने खोले सहक्रम ताबदमीने खोले सहक्रम स्तापा वफाबा जिंदगी तेरा हम स्ताना बगैर जुन व अज़गो तेरा हम ख्वाला मेरा शा चे मीना दक्रम ख्वाला मेरा शा चे मीना दक्रम ताबदमीने खोले सहक्रम ताबदमीने खोले सहक्रम दा वफा पलारा बजम स्ता पमीना जाना ना बमरम यो साची जुदा शमलता वक्त में प्यार न तेरे की सनम यो मज़ा सरा पहरदम शाज़मा दज़ख़ून महम जुन्निस्ताना बग़ैर पांगारे या रफ़े बांधे ख़्रामा क़सम जिंदगी दिलरुबा ताला बदल क्रम पहर लारा वफा ख्वाला मेरा शा चे मीना दक्रम ख्वाला मेरा शा चे मीना दक्रम ताबदमीने खोले सहक्रम ताबदमीने खोले सहक्रम स्ता अदा द शायर यो गजल स्ता खंदा द गुलूनो खंदल मुखदनवर औस्पुग में नखस्ता दे बालस्तर गे गुलदा कवल स्ता द होसन खुनिश्ता जवाब दा वफा दा किसोई किताब स्ता खबर खुसर दारबा मा पता को फिदा खुल शबा
صبره څنګه دې یاد کړم خیرت خو دی شیرو زه خبر شوی یم طارق نن سبا ډېر تیز روان دی خدا راته ووایه چې په تا خو به یې کوم اثر نه وي څوک چې غواړي د شیرو فکر ته ځان ورسوي هغه باید 50 کاله زما شاګردي وکړي بیا هغه خو پرونی بچی دی ما به څه اثر وکړي شیرو لالا په حکومت کې نن سبا زما تعلقات ډېر ښه دي فقط ستا یوې اشارې ته ضرورت دی او بس خدای دې داسې شر راپېښ کړي چې د شیرو پکې خیر وي صبوره یاد کا هغه ورځ په کومه ورځ چې ته د چاقو په زخم مړ شوې او هغه ماشوم قاتل شو حال دا چې ته اوسه پورې ژوندی شیرو ستا عقل ته دې زما سلام دی مورې چې لالا به مې چېرته چېرته به د نوکرانو سره به ناستې که نه ته دې زه په زه یې خدای پاک مالا دویمه لور راکړې وه نو ښه به وه السلام علیکم لالا ستړی مه شې نه مې دې پکار ستا غوندې د بې غیرت او بې پښتو انسان د حرامو دا مال مورې زما ګناه څه ده نالت یې په داسې زوی باندې چې د خور د ارمانونو د واده سره جوړه د جوارۍ په میدان کې پته ولګوي او دې له بیا ژوندی ګرځي مورې که ژوند ستا په اختیار کې نو ډېر مشکله ده چپ شه پلار دې مړ شو خو ستا غوندې کارونو ته مخه نه شوه واه مورې ته زما د پلار کوم بهادري یادې تا همیشه دردیتوب کړی زموږ نه هر ګېډه چا مري کړې نه دي د یوې جوړوي نه دویمه نه شوه نه زویه نه زه په خپلې غریبۍ باندې فخر کوم چې په داسې غریبۍ کې تا زما لوی کړی یې بس مورې بس دا مفته قصې پرېږده پرېږده دا زور کور دی په محلونو بدل کړم ستا د لاسه خو په ما باندې اوبه هم حرامې دي راځم چې اوزه زما د کور نه اوزه اوزه مورې بچې د هېچا نه خوښېږم الله د تاسو پوه کړي هغه نن د څنګه دا ټول بوتل په سر راواړو کوم خوشحالي خیر خو دی خوشحالی نه په غم کې په غم د چا په غم کې که ستا نه منم بزدله یم د مور نه منم بې غیرته یم هسې بې اصلي هسې بې اصلي بې هسې بې اصلي بیا جانان خفه ښکاري زما د دوه سترګې څلور کې څلور اته اته د شپاړس کې مایل دا څه وخت دی دا ستا د راتلو وخت لږ غونډه انتظار دې وکړو بخښنه غواړم
تا ته پته ده چې ستا په ناخبرتوب باندې زما په زړه کې څومره وسوسې او څومره شک پیدا کېږي. زما د کور نه راوتل ډېر ګران کار دی. زه په څه چل ول باندې ستا ملاقات ته راځم. ویو خان نه بارونه جاړي، زه د خپل دفتر ټول کارونه پرېږدم او تا له راځم او ته زما یو ملاقات له یې باره نه شي کولی. د ګران مرض خان علاج درته وکړي، انتظار به دې ختم شي. وایه چې د دې ناسور علاج څه دی؟ ته د خپله مور زما د رشتې دپاره موږ راولېږ که دا به دې مخکې ویلی وې که نه؟